یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. صرف یہ وردا ہوئے یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یعنی معنا دا ده چې الله زستا دومره تعریفونه کوم چې څومره ته لوی سلطنت بادشاہي لري او څومره ستا حق دی. دا پښتو توري ما درته وویلې زستا دومره تعریفونه کوم. پیغمبر علیه السلام فرمایي وای چې کله دې سړی دا ذکر وکړي د الله لویي بیان کړله نو ملائکې غبراو چې د دې مړ چې ثوابونه ولیکو. دا خو زموږ تر وس وتلې ده. د دې مړ ثوابونه څنګه ولیکو؟ نو الله رب العزت په دربار کې پیش شو چې یا الله فلاني سړي خدا ذکر ووایي چې یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. یو وارې ووایي موږ څه وکړو؟ الله پښتنه جنوب څه وویل؟ ملائکې دغه ذکر وشي. الله ورته وفرمایي تاسو یې پرېږدئ خالي ولیکئ بیا چې کله دی زما سره ملاقات کوي د هغه ثوابونه زه خپله ورکوم بغیر د حساب. دا واحد ذکر دی عزیزانو چې د دې نیکۍ د دې ثوابونه الله پټ کړي دي چې دا څو دي. ملائکې په خپله نه دي په خبرې. ملائکې